نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مه شئ په موکړې تازه خو ډېر مهم خبر ته پاکستان وایي تر هغو چې اشرف غني لرې نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې اشرف غني له جمهوریت ریاست لرې نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي عمران خان پرون په اسلام آباد کې ویل په اوسني وخت کې د افغانستان سیاسي حال سخت ښکاري عمران خان زیاته کړه چې 3-4 میاشتې مخکې چې د طالبانو د مشرانو پلاوی پاکستان ته ورغلی و دوی هڅه وکړه چې د سولې خبرو ته وهڅوي خو د عمران خان په باور د طالبانو خبره همدا وه چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې اشرف غني له واکه نه وي لرې شوی ولسمشر غني مخکې ویلي وو چې دا چمتو دی چې ور له مخه انتخابات ترسره شي او واک پرېږدي خو له دې پرته استعفا نشي کولی له نږدې 11 میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې روانې چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې لیدونکو له غوږ نیونې مه مننه ښې چارې